وګوره لورې وګوره څومره ښکلي ګلان غوړېدلي دي هله راځه چې دننه لاړې شو سمه ده لورې ای زما ښکلې لورې وګورئ زمونږ د زیر جنید خور کور ته دننه شوه که څوک مانه پوښتنه وکړي چې کوم کار دې بد راځي نو زه به ووایم چې له پولیسو سره معامله کول ډاکټر د زیر جنید کار خلاص نشو کړی هر څه یې پولیسو ته ووایي هغه ته باید زر تر زره یو پیغام ور ولېږو یعنې دا ښځه وژنو خانو څه وکړو که به یې نه وژنو نو څه پرې وکړو مسعوده تا ته وایم وروره زه خو وایم همدا اوس به د هغې وژل پیل کړو د بدن غړي به یې ټوټې ټوټې کړو جنید ته به یې ولیږو ښاغلی فروحه زه خو وایم دته به د قصبه یو دکان خلاص کړو هلته چې هر څومره غواړي غوښه دې ټوټه ټوټه کړي چې ارامه شي ها زه هېڅکله هم بېوزله څاروي نه ټوټې کوم ګورسوله وروره زه د انسانانو وژلو ته لیوالتیا لرم تر څو چې د انسان ذریعې وانه اورم ټوټې کولې خوند نه راکوي حالا نو هغه ښځه یوازې ده دا کار ختم کړي راځه نن په ورځپاڼه کې داسې یو خبر خپور شوی چې ګډوډیو ته لاره هواروي ته د دې موضوع په اړه معلومات لرې د ناحقو کار به وي دا د رواني جګړې یوه برخه ده د خلکو راپارولو عملیاتو یوه برخه ده په هغه خو مونږ هم پوهېږو د موضوع په اړه مونږ ته یوه نښه یا ثبوت راکولی شي له دې وروسته بل ګام به څه وې ته پوهېږي نه ښه نو ستاسې موخه څه ده دا ټول هر څه څه لپاره کوئ هیواد لپاره د دې هیواد لپاره ولې نه پوهېږئ چې د دې هیواد لپاره د دې هیواد له خلکو سره په جګړه کیږئ څوک چې مړه کیږي او ځورېږي هغه د کوم بل هیواد خلک نه دي ټول دې هم د هیواد وګړي دي فکر نه کوم په دې موضوع باندې پوښي نه جیبا مره پوه بشي د دولت دې کس ته مقام ورکړی امنیت یې ورکړی د دې لپاره چې له خلکو نه ساتنه وکړي خو اوس یې لوی دښمن د ترکیې وګړي دي نه حقوق پیژني او نه هم کوم بل څه سیروم ورته تېروم یوه شیبه ښه نو نوم یې هم ورته ټاکلی هیوادنۍ مینه سمه ده مونږ هم ومنله په هر څه چې پوهېدلم تاسو ته مې وویل صبر وکړه دا کار مو نوی پیل کړی تا سره ډېر څه شته چې موږ ته یې ووایي یعنې نه ګوته باید موږ ته وسپارې بخیر نجیب امر سره صبر وکړئ هغه رانه دننه نشي تللی لرې شئ هیله کوم هغه رانه لرې شئ نجیب امر سره دننه اجازه نشته توبه خدایا ډېره عجیبه ده باید نجیب امر سره ووینم دلته څه خبره ده امر صاحب دې ته یو څه ووایې که نه سمه ده زه به یې حل کړم ته دې خوا راشه ښه څه خبره ده خیرات دی بیا څه شوي د کاریکاتور انځور مې ولیده دې پسې به بله پېښه هم وشي جنید څه وویل امر صاحب که هغه څه ووایي هم زه یې تا ته وایم رانه داسې به زه خپله مجرم شم امر صاحب رښتیا وایم هېڅ چاته څه نه وایم خو لیکې امر صاحب هیله کوم یو څه ووایئ هغو کسټونو کې څه پیدا شول تر اوسه څه نه دي پیدا شوي امر صاحب ما لږ څه څېړنه وکړه تاسې له ما نه ډېر ښه پوهېږئ خو هر کله چې داسې یو کار وشي له هغه وروسته هرومرو یو ګډوډي رامنځته کېږي د پیښې پلان بشپړ نیول شوی لومړی ګام یې هم واخیستل شو له دې وروسته به د وسلو غږونو ته په تمه شو پوهېږم رانه پوهېږم لیک په لیک درته ویلی شم چې څه به کېږي غلط فکر ونه کوئ امر صاحب زه د خلدون نومي سړي نه کرکه لرم خو که هغه سړي نه ساتنه وکړئ ښه به وي دوی د خپلې ګټې لپاره هر کار کولی شي خپل کس هم وژلی شي هغه د ممدوح مسؤلیت دی ته اندېښنه مه کوه زه هم د دې کار شا نه پرېږدم ما اورېدلي چې د جنید ځینې اجنداګانې هم لرلې موږ پرې کار کوو سمه ده زه یې هم لیدلی شم که نه رانه سمه ده سمه ده زما لور جانې ته وږې شوې لورې ها وږې شوې زما ګرانې
ای سمه ده مه ژاړه زه اوس درته خواړه چمتو کوم یوه شیبه ها سمه ده لورې الله الله څوک به وي څوک دی اغلې د امنیت له برخې نه راغلي یو یو دوه پوښتنې درنه کوو دروازه خلاصه کوي د څه په اړه ستاسې د ورور په اړه خدای دې هغه ته سزا ورکړي بیا یې څه کړي دي تاسو په رښتیا هم پولیس یې کارت مو لیدلی شم زه د ملي بس کارت لرم سمه ده خورې مرسته وکړئ ارامه اوسه ارامه اوسه چیغې مه وهه ارامه اوسه اوس څه درته نه وایو ارامه اوسه پولیسو ډېر کلک امنیت نیولی د نجیب امیر سترګې هم تل زما خواته وي مه ډارېږه څه نه کېږي جنید څه وویل خبره پوره چاته نه وایي تل ورنه د نهه ګوتې پوښتنه کوي خو جنید ورته څه نه وایي په کوم ځای کې خو باید چوپ شوی وای هو د اوس لپاره د ډار خبره نشته ملکې رانه دلته څه کوې یعنې اغلې دریا نشته زه به وروسته راشم سمه ده ښه ورځ خیره دی دلته څه کوې زموږ د وړکتون ډاکټره بدله شوې ده آیلین رانه وغوښتل چې نوي ډاکټره پیدا کړم نورو ډاکټرانو سره هم ګورم سمه ده زه هم د نجیب عامر لیدو ته راغلې وم ډېره ګډوډي ده نجیب ورور هم دلته دی هو هغه پورته دی که غواړې یو ځلې لیدو ته ورشه ډېر مې غوښتل خو زه باید وړکتون ته لاړه شم کار لرم سمه ده راځه چې لاړ شو راځه غلی شه غلی شه درته وایم غلی شه غږ دې مه پورته کوئ ارامه اوسه ماشومه ډاروې ارامه اوسه هغه ماشومه ډاروې تر دریو پورې شمېرم او خوشې کوم دی که غلی شي بیا څه درته نه وایم سمه ده سمه ده سمه ده یو دوه درې هیله کوم ما خوشې کړئ ما تا څه صدقې کړي دي تا هېڅ هم نه دي کړي خو ورور دې کړي دي واخله ګرانې ته څومره خور خو به کله کله د ورور په بدو کې ځي دا څه معنی لري وروره بله خبره مې پیدا نه کړه همدا خبره مې وکړه کومه بده خبره وه لورې هله ته چمتو شه زر کوه هله هیله کوم دې ته زیان مه رسوئ ساری کوم خیر دی هېڅ هم نه کېږي هله جلۍ ماته راکړه هیله کوم لور مې ما نه مه اخلئ دا تر اوسه ډېره وړه ده سمه ده جلۍ باندې څه نه کېږي ته اندېښنه مه کوه هله هله رایې که زر کوه هله راځه ګرانې ماته راشه زما ګرانې زما ښکلې جان مسوده لور مې ماته راکړه هیله کوم پام کوه د ماشومې په اړه فکر وکړه ځان یې خیشت کړی دی زه به یې جامې بدلې کړم هلکه دا ته څه کوې وروره مور مې تل غوښتل چې زه یو ښه ډاکټر شم د هغې هیله به پر ځای کړم لور مې هیله کوم ډارېږي ارامه اوسه ډېره وینه یې تویې نه کړې که نه نو په جنجال کې به لاړ شو وروره اوس خو نه پوهېږم خو زه غواړم زارې واورم لورې هله نو بیړه وکړه زر باید لاړ شو ښه وخت درته غواړم لورې ګرانې زما ګرانې د ډېرې ګرمۍ له امله دا شیدې هم په جوش راغلې هیله کوم داسې مه کوئ هیله کوم زاری درته کوم داسې مه کوه هیله کوم یوه شېبه صبر نه ودرېږه هیله کوم چغې مه وهه ښکلې مرسته وکړئ توبه لکه چې دا ښځه هم مړه شوه دا کارتون مې هېڅ خوښ نه شو ماشومانو ته
جګړه ور زده کوي توبه هیڅ کوم ګټور شی پکې نشته چې ماشومان یې زده کړي کله چې رالوی شي بیا داسې کسان ترې جوړیږي اوس د کافرانو او د دین دښمنانو دا کاریکاتور خپور که د هغوی دا کار بې سزا پاتې کېږي نه هر چا چې د هغه کافر سر پرې کاو دلته یې راوړ په دې پوه شه چې جنت ته ځي د خدای ښه بنده دی همداسې نه ده سرحد وروره د دې کافر وژل زما لپاره ویاړ دی د خدای په توکل سره به غچ ترې واخلم هغه رذیل زه وژنم مونږ باید همدا نن شپه دا کار وکړو د خیر په کار کې باید بیړه وشي خو هغه کس چې ما سره مرسته کوله پوهنتون کې نیول شوی څنګه نیول شوی دی پوهنتون کې شخړه کړې دا څنګه کار دی کم عقله د هغه دا کار بې سزا نه پرېږدو یو ځل راووځي بیا به ورسره وګورم مونږ د جهاد لپاره خپل ځان نه تېرېږو هغه اوس هم لنډې وهي ښه نو اوس څه وکړو زما ملګرو مجاهدینو څنګه چې پوهیږئ زمونږ په دین باندې ورځ په ورځ د کافرانو بریدونه ډېرېږي هغوی برید کوي خو موږ دلته لاس تړلي ناست یو ووایئ باید څه وکړو ته ووایه موږ هم له رسنیو نه کار اخیستلی شو اعلانات به خپاره کړو د خپل سازمان اعلانات به خپاره کړو ته څه وایې مارده وروره دا کارونه هیڅ ګټه نه کوي څه مو لاسته نه راځي اعلانات خپروي هغوی موږ سره هر ډول کارونه کوي زموږ ښځو او لورګانو ته سپکاوی کوي د مسلمانانو او ایمانداره خلکو حیثیت او شرف ته سپکاوی کوي موږ یوازې اعلانات خپاره کړو ها تاسې په دې کارونو سره هیڅ ځای ته هم نشئ رسېدلی ښه نو څه وکړو دې کافرانو نه باید سر پرې کړو خو سبق ورته ورکړو جهاد خو په موږ ټولو فرض دی دا کافران د ژوند کولو حق نه لري د قصاص په نوم یو حکم په دین کې شته ملګرو تاسې نه پوښتنه کوم اسلام کې چا یوازې په خبرو جهاد کړی قصاص کوو قصاص د وینې په بدل کې وینه د غاښ په بدل کې غاښ د ځان په بدل کې ځان په خیر راغلی په خیر راغلی زکی دا با عزته مجاهد څوک دی دا زړور کس څوک دی زمونږ ملګری دی نوم یې مارد دی مسلمان باید داسې وي ریښتینی مجاهد باید داسې خبرې وکړي ښاغلی فروهه کار خلاص شو زموږ ډالۍ روغتون ته راورسېده سمه ده لیکنه مو هم ورسره وکړه هو ښاغلی ومو لیکل خو کم عقل مسعود دا پیښه لږ څه لویه کړې ده خیر دی ستونزه نشته هر کار چې مالګه او مرچ ولري ښه ژوندی دی سمه ده وروره تا ته مې وویل چې ډېره وینه یې تویه نه کړې وګنجیه وروره وګوره د انسان وژلو په وخت کې ما سره کار مه لره زه په خپل زړه کار کوم او همدارنګه د بل چا خبره نه منم لاس وهنه مې نه خوښېږي بیا دا کار ونه کړې هر څنګه مې چې زړه وشي هماغسې کوم غلی شه غلی شه کم عقله لیونیه نه ما ته مه په تمه کېږئ خواړه وخورئ تر څو چې شاید خبرې ونه کړي هم دلته یم خبرې مو اوس هم دوام لري ماشومان زما له خوا ښکل که زه نه پوهېږم نور تاسو ته څه ووایم
زه خو فکر کوم چې تا سره ډېرې خبرې شته. مونږ ته یې ووایه صنعتي ټولنه کې دې هم له ډېرو کسانو سره لیدلي، جادوګران، پیریان او د پیریانو په نوم خلکو سره دې هم کتلي. نه ګوتې داسې شیانو ته ډېر لیوالتیا لري، په فعال او جادو باندې ډېر باور کوي. پوهېږي ستاسې کیسه د باد او غوماشي په څېر ده. څنګه یعنې؟ یوه ورځ غوماشي حضرت سلیمان ته راغی او له باد نه شکایت کوه. حضرت سلیمان ورته وویل چې یو اړخیزه پرېکړه نه کېږي، بادام باید راوغواړم او خبرې یې واورم. غوماشي نیوکه وکړه او په تېښته بریالی شو. حضرت سلیمان ورنه پوښتنه وکړه چې چېرته تښتې. غوماشي ځواب ورکړ که چېرې باد راشي نو زه دلته نشم پاتې کېدلی. زه په هېڅ هم پوه نه شوم. یعنې دا چې اوس خو باد نشته، ته ټولې خبرې وکړه. کانه نو ته خو د باد په وړاندې یو غوماشی او هرومرو به یو ورځ یو بل سره مخامخ شئ. خو که غوماشی یو خوندي ځای کې پټ شي بیا باد په هغه تاثیر نشي کولی. دا لومړۍ لاره ده. دوهمه لاره هم شته؟ هو، کله چې رښتیا ښکاره شول بیا پرازیتي غوماشو ته ځای نه پاتې کېږي. د حق او باطل په څېر دواړه یو ځای نشي ودرېدلی. زما په اند دا هر څه په یاد ولره، بیا یوه پرېکړه وکړه. د دې درمل دې واخله. مننه کوم، ژوندی اوسې. یوه شېبه ودرېږه، چېرته ځې؟ دا مې جونید سوزان ته راوړی. جونید سوزان ته؟ دا کېده په ځمکه کې ده. هله زر کوه نو، ونه خوځېږي، پام کوه. دا چا رالیږلي؟ ته څوک یې؟ وروره ډازونه کې هیله کوه، خور یې ورته رالیږلی. نجیب امیر ته خبر ورکړه، دلته یو شکمن کارتان دی. سمه ده امر صاحب، یو ځل راشئ، بیړه وکړئ. څه شوې؟ څه خبره ده؟ یوه سړي شکمن کارتان راوړی، د باندې دهلیز کې ولاړ دی. د څه شي کارتان دی؟ چا رالیږلی دی؟ ستاسې خور. زما خور؟ دا کارتن دې له کومه ځای واخیست؟ مونږ ته زنګ راغی، یوې تشې ډیپونه مې واخیست، پیسې یې په سر ایښې وې، پته یې هم لیکلې وه، 15,000 لیرې ایښې وې، یوه لیکنه هم شته. ورور جان ته مې زما له خوا یو کوچنی یادګار، په دې هیله چې هېڅکله مې هیره نه کړي. د بم خونسا کولو ډلې ته خبر ورکړئ، روغتون خالي کړئ، شاوخوا هم امنیت ونیسئ. بیړه وکړئ، بیړه وکړئ. پام چې چېرته ورک نشي. سمه ده امیر صاحب. ته غواړې د قصاص په بدل کې قصاص واخلو؟ چا چې موږ وژلي یو باید ووژل شي. زما وینه په جوش راغلی سرحده وروره، نور صبر نه لرم. اوس د مبارزې کولو وخت دی، د غچ اخیستو وخت دی. یعنې که اوس دا فرصت درکم دا کار کوې؟ د اسلام لپاره هر کار کولی شم، هسې هم دې نړۍ ته د څه لپاره راغلی یو. دا څوک دی پیژنې؟ نه، نه یې پیژنم. هغه کس دی چې د نن ورځې کاریکاتور خپور کړی. ښه، اسمان کې مو لټوه، ځمکه کې مو پیدا که. پخوا دې دا کس پیژانده؟ نه، خو ما هم دا دعا کوله چې کاش یو کس دا سړی ما ته راوښیي چې سر یې سمدلاسه پرې کړم. وګوره، دعا دې زر قبوله شوه. ته د خدای ډېر ښه بنده یې. ملګرو بیړه وکړئ، هلئ بیړه وکړئ، سر کوئ، هله منډه منډه. او جشن پیل شو، موږ به هم جشن نه خوند واخلو ورور جانه. هله وروره زر کوئ، دلته مه درېږئ، مخکې لاړ شئ، زر کوئ. پولیس ورور جانه، کوم سپی لیونی شوی که څنګه؟ تا ته څه؟ ډېرې پوښتنې کول انسان ته زیان رسوي. امیر صاحب، تاسې سره داسې خبرې ښې نه ښکاري والله. حرکات وکړه، موټر دې لرې کړه، موږ هم هسې ډېر کار لرو.
ته دې ته وګوره دا خلک له دې ځای نه لرې کې بیړه وکړئ ډېر پام کوئ هلکان هېڅوک دلته پاتې نه شي هله 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 هېڅوک پاتې نه شي ستا په ورځ به نن شپه هغه کافر خلدون دوزخ ته لاړ شي دا کار سلامي ملګری ترسره کوي مرد وروره که غواړې ته هم ګډون کولی شي په ډېرې خوشحالۍ ګډون کوم پولیس هغه کافر نه ډېره کلکه ساتنه کوي باید ډېر پام وکړې د پولیسو په اړه فکر مه کوئ که په تا څه وشي او مړ شي پوه شه چې د راسان جاناته زه هلکه بریالی به اوسې بریالی به اوسې ژوندی اوسې هیڅ تېروتنه نه غواړم سمه ده سمه ده امر صاحب اندېښنه مه کوئ لومړی یو ځل ګورم بیا به پلان ونیسو سمه ده بریالی اوسئ مننه امر صاحب عامر صاحب هغه جنید هیڅ په خبره باندې نه پوهېږي یو ځل یې تاسې وګورئ هغه هم لیونتوب پیل کړ دلته څه خبره ده څه خبره ده ما ته وایه عامر صاحب خور مې ما ته څه رالېږلي دي وګوره جنید ته تر اوسه نه پوهېږو لږ څه صبر وکړه پوهېږم تاسو مانه کوم څه پټوئ ګورئ عامر صاحب مانه کوم څه مه پټوئ ما ته وګوره په داسې کارونو زما اعصاب مه خرابوه هسې هم ډېر ستړی یم وژنې مې عامر صاحب هغوی ما وژني غواړي ما وژني هیله کوم راته ووایه عامر صاحب نجیب عامر راته ووایه ما له دې ځای نه باسئ که نه تاسو د هغوی کسان نه یې که نه ما نه وژنئ که نه ومې باسئ هله ما له دې ځای نه وباسئ دی مې سره یې ولچک په سترګو عامر صاحب سمه ده سمه ده عامر صاحب سمه ده سمه ده نور څه نه وایم ما مې ولچک کوئ خوله مې نه خلاصوم ژمنه کوم لا حول ولا قوة الا بالله سمه ده خوشې کړئ ما ته وګوره دلته غلی کښېنه هسې هم دا شور مشور ستا له امله رامنځته شوی زه دلته همداسې غلی کښېنم هېڅ خبرې نه کوم سمه ده دی خو بیخي لیونی شوی دا تمیر دی ښه اوس څه وکړو ته شاوخوا کنټرول که زه هم هغه کافر هوا ته الوزوم وګوره ساتونکي هم راغلل راځه چې پټ شو څارګر صاحب خلدون له دې ځای نه ځي وروره دا څنګه کار دی اوس د خاینانو ساتلم زموږ دنده شوه دا څنګه نړۍ ده څنګه به د زړه له تله دا کار وکړو څه وکړو څارګر صاحب کوڅه یو ځل وګورئ ډېر پام کوئ هرې خواته پام ساتئ د دې هېواد خلکو ته باید ستونزه جوړه نه شي ورځه
توبه خدایا ناجم عمر صاحب عمر صاحب دلته راتلی شئ یو ځل دلته راشئ څه شوې څه دی او هغه کارتان کې څه وه څه وهیله کوم راته ووایي نه پوهېږو تر اوسه پورې ښکاره نه ده پرېږدئ چې ځای مو ګورم هیله کوم ما پرېږدئ په ځای کې د کېنه وروره هر څه چې پکې وي امیر صاحب یې درته وایي د هغه کارتن منځ کې څه و د یوې ښځې سر پکې و څوک به وي دا خلک څومره وحشي او ځناور دي پرې مږدئ خوشې مې کړ پرېږدئ چې وګورم دلته راشه تا ته وایم پرې مږدئ ودرېږه پرې چېرته مږدئ ځې ارامه اوسه دی ونیسئ ونیسئ سمه ده ارامه اوسه ونیسئ سمه ده ارامه اوسه جونید ارامه اوسه وایځئ ارامه اوسه شاته ویځئ همدا چې هغه سړی راووته زه بم پې غورځوم سمه ده که بله پېښه وشوه بیا ترې ډازې وکړه چمتو یې سمه ده سمه ده تلای شو هر ځای مو کنټرول که که نه کنټرول کړی مو دی اندېښنه مه کوئ خپل کار سم ترسره کوو له هغه واشیان نه د هر کار تمه کېږي ملګرو ښاغلی خلدونه مخکې له تګه دا سندونه لاسلیک کړئ موږ به لاړ شو شاوخوا به کنټرول کو سمه ده سرګر صاحب د سړي کار ولې ماته وسپارل شو دوسیه ماته راکئ دا دی بکس مو واخلئ چمتو یې ملګرو هو سرګر صاحب موټر هم چمتو دی وروره که زه مړ شوم جنت کې به سره وګورو خدای له موږ سره دی خدای له موږ سره دی وروره ویلي مو وو چې زموږ لوبډاله لوبه ګټي مهرباني وکړئ ښاغلیو ها هغه هم راغی ملګرو خپلو ځایونو ته لاړ شئ هله ته هم لاړ شه هی خدایا دا خو زما ملګری دی ممدوح دی د هغه کاریکاتور حسابي در سره کیږي مړ شه کم عقله دا څه دي ملګریا شکر چې ته ښه یې سرګر صاحب تاسې ښه یې تاسو خلدون دننه نه بوځئ زه هغه کس پسې ورځم مرستندویه ډله هم سمه ده امر صاحب په ما څه شوي مړ شوی خو نه یم که نه راته ووایه زه مړ یم که ژوندی زه ولګېدم په لاس ولګېدم ډېر درد کوي مه ډارېږه دا ټپ دې نه مړ کوي هله باید لاړ شو یا روان دی ودرېږئ هله تسلیم زر کوه شئ. چې ځو زر کوه
هله نو منډه که زر کوه منډه که ودرېږئ تسلیم شئ وایم ودرېږئ منډه که راځه ودرېږئ پولیس یم بیړه وکړه ودرېږئ مه تښتئ منډه که منډه که دلته به جلا شو سمه ده سمه ده ځم دې خواته زه دې خواته ځم ودرېږه مه تښته هلته څوک دي وسله دې وغورځوه او راووځه ملګریه هیله کوم دې خوا مه راځه ما دې کار ته مه مجبوروه څارګر صاحب تاسې ښه یئ ښه یم ښه یم ښه نو تاسې هغه کس ونیوه نه ومې نه نیوه کوم بل چا وویشته همدا اوس شاوخوا ولټوئ سمه ده سرګر صاحب
هغه ته مې د درد قوي درمل ورکړي دي چې آرامه شي. د حالت اسانه نه دی. څارنوال صاحب یې وغوښته غواړي کوم څه ورته ووایي. بیا هم ډېرې مستړی کوئ. اندېښنه مه کوئ. په خیر راغلی څارنوال صاحب. خیر اوسې. ښه ورځ. مننه. په خیر راغلی. خوشحاله اوسې. سهار په خیر. ښاغلیه دا دلته په زوره دننه شو. زه یوه پوښتنه لرم. راځه کښېنه. چای څکې؟ چای څکلو ته وخت نه لرم. خیرات دی. ستونزه څه ده؟ لږ څه وارخطا ښکاري. د دندې په اړه مې در سره خبرې کولې. خو زه سبا ناری کوم. ته خو پوهېږې سبا ناری ډېر مهم وي. کښېنه سندره واوره بیا خبرې کوو. سندره خلاصه شوه. اوس زما خبرې واوره. اوس چې دومره شاله یې ووایه اورم یې. آرشیف، لوی آرشیف. څه دې وویل؟ لوی آرشیف د ورکشاپونو په منځ کې دی. هر څه چې لټوئ هلته دي. لوی آرشیف، د غږونو آرشیف. د نهه ګوتې په اړه ټول اسنادونه شته. تاسو ته یې پته درکوم. اوس هم تاسو ثبوت غواړئ که نه؟ البته هم داسې ده. هغه سازمان ته دننه شوم چې فکر مې کوه هغه سازمان به ختم کم. همداسې ده که نه؟ پرون شپه لږ پاتې و چې 3 پولیس ووژل شي. ما ته دې هېڅ هم نه و ویلي. د دې عملیاتو په اړه دې ولې نه ویلي؟ وګوره زمرايه، ما تا پسې بلن لیک نه دی درلېږلی چې هیله کوم دلته راشه. خپله راغلی و دې ویل غواړم تا سره واوسم. خو زما موخه دا نه وه. دا چې ستا موخه او دنده څه وه ما ته ارزښت نه لري. موږ د ماشومانو لوبه مخته نه وړو. زموږ کار ډېر ګواښونکی دی. که سخت وي خپله پوهېږې. دا کار هیڅ ښه نه دی. یوازې زه نه پوهېدم چې داسې به کېږي. د هغو بېګناه پولیسو ژوند هم اخیستلی شي. تاسې زه دوکه کړم. داسې ده. اورحانه مهرباني وکئ. وسله دې راوباسه. کریم په سر وواله. صبر وکړه. وسله دې خپل ځای کې کېده. کریمه وسله دې راوباسه. اورحان د وریځو په منځ وواله. صبر وکړه. دا دی. دا د لوی آرشیف پته ده. د نهه ګوتې پته مې هم لیکلې ده. د هغه ځای سندونه بسنه کوي چې نهه ګوتی 300 کاله زندان ته واچوي. لاړ شئ هغه زر تر زره ونیسئ. مامدو ما ته غوږ ونیسه. د عملیاتو لپاره ټوله ډله چمتو کړه. ما پسې هم روغتون ته راشه. سلام لوی څارنوال صاحب. د مهم عملیات لپاره مې خبر درکوو. د نړۍ تر ټولو قوي اردو د څه په اساس جوړیږي پوهېږې؟ د رښتینوالۍ په اساس. کومه پوښتنه مې چې تا نه کړې وه له دنه مې هم کړې وه.
ویلې مې و چې ستا ژوند زما یوې کلمې پورې تړلی ویې ویل وروسته له دې تاسې نه یی زه یم دوی څه وویل زما خبره یې ومنله زه یو ځل پوښتنه کوم عاکفه زما امر او خبرې څوک را باندې نشي تکرارولی د همدې لپاره دا تشکیلات داسې په پښو ولاړ دي کوم صداقت چې ته باید ما ته ښکاره کړې ما ستا پلار ته ښکاره کړی و که سخت وي وروستی چانس هم درکوم ځه له دې ځایه لاړ شه خاموشي د اقرار معنا لري یعنې زما په خبرو پوه شوې هو پوه شوم په لوړ غږ یې ووایه پوه شوم ډېر ښه اوس لاړ شه هر څه چې ته نه غواړې هماغه کار وکړه که د هغه سړي د وژلو امر درته کوي ویې وژنه هسې نه ارزښت نه لري که اجازه دې وي زه غواړم سبا ناري ته مې دوام ورکړم دا سندره زما ډېره خوښېږي حالانو د خدای پام زما یادېږي هغه ناز او ادا کله ګلې کو کله هسې په خوله کله ژړا او کله په بړکه خندا یا به دې ډلې ته دننه کېږم یا به ترې وځم د دې لپاره باید مرګ ومنم خو شاته تګ نشته یادونه هغه لوده چیرته دی ښاغلی فروخ یادوې هو هماغه دننه دی اغلی ګډوډي ځان پټول او ترهګري زه یې درته ښکاروم چې په خپل سر کار کول څه معنا لري باسکانو داسې به مو کار اسانه شي نه نه کېږي ثابتېدلی هم شي څنګه مه کوه خیر دی غواړي مرګ منو خو شاته تګ نه منو